یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اے ملګرو تاسو صفونه نه جوړوئ د ملائکو په شان. صحابه اے د الله نبی ملائک څنګه صفونه جوړوي؟ ملائک څنګه صفونه جوړوي؟ موږ خو نه دي لیدلي. نبی علیه السلام ته خو الله په وحي ښودلي، صحابه خو ته خبر نه او نه تی مونږ خبر یو. نو نبی علیه السلام ورته وفرمایل ملائک چې په صف کې ودرېږي یتراصون فی الصف، په صف کې یو بل سره جوخ جوخ ودرېږي. نو تاسو هم چې مونځ ته ودرېږئ په صف کې یو بل سره جوخ جوخ ودرېږئ. او دا هغه مسله ده چې زموږ ډېر مسلمانان وروڼه دي نه بې خبره دي. صحابه کرام فرمایي، صحیح بخاري حدیث دی، وایي موږ به نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله اقامت شو موږ ته به اواز کوو باقاعده سووا استووا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. بل حديث كرازي فإن تسوية الصفوف من إتمام الصلاة. رصوا صفوفكم دا الفاظ به صفونه برابر کوي او صفونه چې کوم دی کې جوخ شي او دغه رنګ دا به فرمایل چې صفونه کې یو بل سره جوخ ودرېږي او خالي ځای مه پرېږدئ. فروجات بند کړئ. د الله نبي فرمایل سد الخلل، خالي ځایونه بند کړئ. دا ټول حدیث کې راغلي تفصیلي مسله ده چې اوس د تفصیل ټایم نشته. صحابه وایي په دې د نبی علیه السلام په دې حکم به موږ څنګه عمل کوو؟ په موږ کې به هر ملګری د بل ملګري د خپې سره به خپه، قدم سره قدم او د اوږې سره به اوږه میلاوه کړه، کلک به ودرېد. تر دې پورې چې زموږ به کله د یو ملګري د دې ګیټۍ سره به د خپې دا ګیټۍ ولګېدله، دومره کلک به ودرېد. زموږ خو ګیټۍ په ځای پرېږده چې دا قچه ګوته هم نه میلاوه. او بل دا چې صحابه خو ټول مجاهدینو ټول ورځ به ګرځېده، منډې تړلې والې، جهادي خلکو نه زموږ په شان ته ډوډۍ نه خوړلې، دوه کجورې به وخوړلې میدان جنګ ته به ور ودانګل. نو د هغې بدن پټ و، نو د هغې دا خنګري مو ته وایي دا ګیټۍ ورته راوتي و داسې. زموږ په شان ته پکې ډېرې غوښې نه وي، موږ خو ټول غوښو نه ډک شو، بیماریانې هم راته لګېدلې، ناراسته مې یو. نو دې وجې نه د هغوی دا ګیټۍ به لګېده. کمزوری سړی چې که نه نری بدن وي دا ګیټۍ لګي. او چې زموږ په شان ته دا غوښه مخه بدن کې راغلي نو د هغه چې بس صرف ته دا اوس دا خپم قدر یې ولګېده هم ډېره ده په یو اندازه باندې چې څونه فاتقوا الله ما استطعتم. قرآن کې الله فرمایي د الله حکم پوره کا او د الله نه ویرېږه څومره چې دې وس رسېږي. د خپل وس مطابق خو خپله جوخته که جوخ چې ودرېږئ ملګرو. د الله نبي فرمایي ملائک د الله بندګۍ ته چې ودرېږي جوخ چې ودرېږي.